په یو ځای کې چې معمولي د تجارت خبره یاده شي یا د کاروبار نو سمدستي خلک وایي چې پیسې نشته. پیسې له کومه کړو؟ د دې لپاره چې تجارت وکړو. نو نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې داسې یو کاروبار ښودل غواړم چې هغه بې پیسو امکان لري. بې پیسو به تاسو لوی تاجران شي. یو غټ کاروباري سړی به دنه جوړ شي. بې پیسو ته څنګه کولی شي چې تجارت او کاروبار وکړي؟ دا ویډیو وګوره او لایک یې کړه، د دې لپاره چې ډېرو خلکو ته ورسیږي، او که کمنټ دې زړه غوښته کمنټ هم ولیکه. ډېره مننه. ښه راځو زه تاسو ته اول خپله کیسه کول غواړم چې ما څنګه پرته له پیسو نه کاروبار شروع کړ. الحمدلله تاسو ته هم معلومات شته ده چې مکتب مې جوړ کړی ده، هغه هم بې پیسو. هغه څنګه؟ هغه داسې چې ما غوښتل زه کاروبار وکړم. په خپل ژوند کې ما غوښتل چې یو کاروبار زما باید معلوم وي او روان وي. ډېر فکر نه وروسته داسې ووایه چې 3-4 میاشتې ما په دې اړه باندې فکر وکړ. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدم چې باید زه مکتب جوړ کړم، یو خصوصي مکتب جوړ کړم، او په هغه کې به هم زه مصروفه واوسېږم او هم ورباندې پوهېږم، او هم به مې خلکو ته خیر ورسېږي، او هم به مې کاروبار روان شي. بالاخره اعلان مې وکړ، خلکو ته مې وویلې، له خلکو سره، له خپلوانو سره، ملګرو دوستانو سره مې خبره شریکه کړه. الحمدلله یو نفر پیدا شو، یو بهترین انسان ماته پیدا شو چې هغه ماته پیسې راکړي، او الحمدلله مکتب څنګه شو؟ روان شو د الله جل جلاله په فضل باندې، او بیا د دغسې خلکو تکړه خلکو له برکته. مهمه خبره په دې قصه کې څه شی ده؟ مهمه او جالبه خبره په دې کې دا ده چې زه د ډېر خلک اماده و چې پیسې ماته راکړي تر څو له ما سره شریک شي او زه کاروبار ورباندې وکړم. زما اول کوشش دا و چې زه له قرض له خلکو نه واخلم، خو قرض پیدا نه شو. بالاخره یو نفر را سره شریک شو. جالبه دا چې ځوانانو سره مې چې دا خبره شریکوله، هغوی ویلې چې موږ هم اماده یو، پیسې چې هر څومره غواړې موږ درته برابروو. ته مهرباني وکړه، کار ورباندې وکړه، او دا ولګوه او مصروف یې کړه او ګټه وکړه. زه د دې قصې نه بلکل تعجب شوم. یعنې دغه حالت چې په ما باندې راغلی و په تېر ژمي کې، زه بلکل حیران شوم. که مشر و که کشر و، هغه خلک چې ضعیفه اقتصاد یې درلوده، هغه خلک چې محصلین دي، هغوی سره مې چې دا خبره شریکه کړله، دعوتګرانو سره، تعجب شوم بلکل چې دا څومره پیسې دي له خلکو سره. د ټول زه فکر مې وکړو چې د ټولو خلکو جیبونه ماشاءالله ډک دي، ځکه هر یو دې ته اماده و چې صحیح ده، پیسې زما کار تا ته په کاروبار وکړه او تجارت وکړه. زه بلکل حیران شوم چې ماشاءالله د خلکو سره څومره پیسې دي. خو افسوس او ارمان دا ده چې د خلکو ته صحیح کاروبار یا نه ده معلوم، یا په خپله باندې صحیح کاروبار نشي کولی، او یا دا ده چې دوی ته څوک صحیح نفر نه ده پیدا شوی چې دوی ورته پیسې ورکړي او هغه مطمئن هلته دی ورباندې ډاډه وي او هغه کاروبار ورباندې وکړي. دا قصه مې خپله قصه مې ځکه سره شریکه کړه چې ماشاءالله خلکو سره پیسې شته دي. دا چې څوک حل وایي که نه وایي، په تور شپه کې هر څوک ویریږي، خو څوک حل وایي څوک یې نه وایي. اوس پیسې ماشاءالله شته دي. دا په هغه وخت کې تا ته معلومات کېږي چې کله ته د یو کاروبار اراده وکړي. خو دې ته هم ګوره پام وکړه چې پیسې هر څوک هر چا ته نه ورکوي. په دې باندې هم تاسو باید ځانونه مطمئن کړئ. دا زه درته خپل صفت نه کوم، خو تاسو باید په دې خبره مطمئن شئ. دا یقیني خبره ده. ته ورسره چا نه قرض وغواړه، نه یې درکوي. ته ورشه یو چا نه یو څه پیسې وغواړه، ورته کاروبار پرې کومه، هغه پیسې نه درکوي. پیسې کوم وخت کې تا ته درکوي او کوم وخت کې باید ته له خلکو نه پیسې وغواړې. هغه دلته 2 مهم کارونه زه تاسو سره شریکول غواړم. اولنی مهم کار هغه دا ده چې په یو کاروبار کې باید ته تجربه ولري. هسې بې څه څوک تا ته پیسې نه درکوي. ته چې په یو کاروبار کې تجربه ونه لرې که نه، تا ته ولې خلک پیسې درکوي؟ هغه کې دومره د فکر دماغ نشته، فکر نشته چې تا ته پیسې درکوي، او ښه پوهېږي چې ته بې تجربې او په هغو ډګر کې لوبېدلی نه، زحمتونه دې نه دي ویستلي، له سختیو سره نه یې مخامخ شوی، د خلکو له چلونو له چلاکیانو نه یې خبر، له بازار نه یې خبر، ولې پیسې درکوي؟ پیسې نه درکوي څوک. پیسې په هغه وخت کې درکوي چې ته په یو کار کې سمه صحیح تجربه ولري، پوهه ولري، ستا زحمت، ستا پوهه او ستا کار خلکو ته معلوم شوی وي چې بلکل دا سړی ده، دغه کار ده، په دې کې پوهه لري، په دې کې کلونه وخت تیر کړی ده، ښه تجربه پکې لري، ښه وړتیا پکې لري، له لاسه یې کېږي،
وخت هم ورته لري، نو په هغه وخت کې تا ته خلک پیسې درکوي او ته باید له خلکو نه پیسې واخلي. یعنې خلکو ته باید ته وړاندیز وکړې چې پیسې راکړئ، دغه کار باندې زه ښه پوهېږم او ښه تجربه لرم او یقین لرم چې په دې کار کې فایده هم شته ده. نو بالکل ته هم دا جرأت لري چې له خلکو پیسې واخلي او خلک هم ډاډه زړه باندې تا ته پیسې درکوي. دویمه مهمه خبره چې باید په یاد ولري هغه دا ده چې باید ته له اول نه صحیح فکر ولري. هغه فکر چې په هغه کې هم ته جوړ شي، هم څوک چې تا سره شریکېږي هم هغه جوړ شي، هم ته راپورته شي او هم هغه بل نفر راپورته شي. که ستا الله مکړه له اول نه فکر غلط وي، د حلال او د حرام او د خپل حق او د پردي حق او دې قصه کې نه، نو بیا مهرباني وکړه له چا نه پیسې مه اخله. که ټول عمر غم ده، ټول عمر سردردی ده، خو که اخلاص لري، صداقت لري، امین شخصي، امانتداره یې، نو بالکل بیا قدم واخله، په جرأت باندې مخکې لاړ شه. هم تجربه لري او هم اخلاص لري، بس صحیح شو که نه، مخکې لاړ شه. ګورئ په یاد ولرئ زمونږ او ستاسو په اسلام کې دا خبرې راغلي دي چې که چیرته دوه شریکان دوی یو بل ته صادق وي، یو بل ته غله نه وي، په یو کاروبار کې دوه نفره شریک دي او دوی یو بل ته غله نه دي، یو بل ته په چل کې نه دي، یو بل نه راغورځوي، د یو بل د تاوان فکر نه کوي، بلکې دوی دواړه په صداقت باندې مخکې روان دي، د یو بل خیر غواړي، نو په یاد ولرئ چې د الله جل جلاله مرسته او کومک له دغه خلکو سره وي. درېمګړی الله جل جلاله د دغه خلکو په منځ کې. نو ته څه فکر کوې چې دا کاروبار به بیا خراب شي؟ هېڅ کله نه. نن سبا چې کاروبارونه خرابېږي، تاوانونه دي، کش و گیر د ولانجې ته، ځکه چې موږ اخلاص متاسفانه نه لرو، موږ یو بل ته کنده وباسو، بس کوشش کوو چې یو پیسې راووهو، صرف خپله ګټه وکړو، نه خپله ګټه وکړه او نه مو بل چاته خیر ورسوو. نو دا ډیره مهمه ده چې دغه دوو خبرو ته باید حتما متوجه شو. په کوم کار کې چې تا تجربه نه درلوده، له چا نه پیسې مه غواړه او نور خلک هم باید تا ته پیسې درنه کړي. او که چیرته ته پوهېدې چې یاره پیسو ته د ټینګې نه، پردي حق ته د ټینګې نه، نو بیا مهرباني وکړه چا نه پیسې مه اخله. اول دې په خپل ځان باندې سرمایه ګزاري وکړه، اول ته په خپله باندې دا ځان دې اصلاح کړه، ځان دې برابر کړه، دې ته چې تا باندې خلک باور وکړي، یقین در باندې وکړي او ته بیا له خلکو نه پیسې واخلې او په سمه توګه باندې په هغه کې مخکې لاړ شي. نو د الله جل جلاله مرسته او کومک دا له تا سره ده، پر مخ باندې به روانې او انشاءالله ته هم کامیابي او ستا پارټنر او ملګری هم کامیاب ده. دغه یو څو مهمې خبرې دي چې تاسو باید په یاد ولرئ. همیشه لپاره دغه فکر ختم کړئ، له ذهن نه وباسئ چېرې پیسې نشته نو کاروبار نشته. تا ته که څوک تا چې کاروبار نه ده کړی که نه، تجارت یې په خپل عملي ژوند کې نه ده کړی، هېڅ تجربه نه لري، تا ته چې څوک $1,000,000 درکړي، هغه ټولې به له لاسه ورکړي، خالي لاس به بله ورځ ولاړې. صحیح شوه؟ خو که چېرته ته تجربه ولري، اخلاص ولري، صحیح ایمانداره شخص یې که نه او خیرخواه انسان یې، نو ته یقین پوره وکړه چې هم به پیسې را پیدا کېږي او هم به تجارت پر مخ باندې ځي. بیا د پیسو هېڅ سوچ ونه کړي او نه دا ووایه چې پیسې نشته. اول دا فکر، دا سوچ دې ختم کړه، بلکې دا ووایه چې په ما کې دا وړتیا شته چې زه یو کار پر مخ باندې بوځم او که نه. مارکیټ کې زښته ډېرې پیسې دي، خلکو ماشاءالله پیسې جمع کړي دي، هر چا جمع کړي دي، الا ماشاءالله ډېر داسې کم خلک وي چې هغوی سره سرمایه نشته. اکثر خلکو سره سرمایه شته دي، خو څوک شته نه چې هغه د دوی دا سرمایه په کار باندې واچي، رښتیا یې په اخلاص باندې ورته کار وکړي، ګټه ورته وکړي. دومره پیسې به ته راجمع کړي چې ته به حق حیران شي. مهمه دا ده چې په تا کې څه شی خپله اول شته دي او که نشته دي، تا باندې خلک باید باور وکړي او که ونه کړي. ته باید یو کار وکړی شي که ونه کړی شي، په دې اړه باندې اول خپل فکر وکړه، هم د خپل مهارتونه زیات کړه، هم د خپل ایمانیت قوي کړه، هم د ښې اړیکې جوړې کړه له خلکو سره. بیا ته وګوره انشاءالله چې ته بې پیسو ښه لوی کاروبارونه روانولی شي او که نه شي روانولی. الله دې وکړي چې په دغه خبرو باندې به تاسو پوه شوي یئ. چینل مې نوی جوړ کړی ده، در سره سبسکرایب یې کړئ. ډېره مهرباني.